په کابل ښار کې د ترافیکي او ترانسپورتي زیربناوو د پراختیا او سطحي اوبو مدیریت په موخه د 22مې ناحیې اړوند د باګرامیو پروژې په لویدیځ کې د قمري سیمې سړک او د اوبو یو کانال جوړولو چارې روانې دي. دغه سړک چې 2556 متره اوږدوالی 1.26 او 6.5 متره سور لري د باګرامیو د نساجي له سړک څخه پیل او قمري تر کلي غځېږي. دغه پروژه دوه مختلف قسمتونه لري چې 1255 متره اسفالټ سړک ده او 1411 متره کانکریټي سړک ده. په مجموع کې 2586 متره طول کیږي. دغه پروژه کې اوس د فزیکي پیشرفت په حساب باندې 15% موږ کارونه مخته وړي دي. ان شاء الله په نږدې وخت کې به تکمیل سي. په شپږ نقطو کې موږ د اوس کارونه جریان لري چې سړک بیټ کټینګ ده، کانال کارونه تقریبا په خلاصېدو دي، آر سی سی جوړچې دي، سنګي جوړچې په پورته طرف کې موږ خپل د سبګریډ پریپریشن کوو. په همدې توګه 1255 متره اوږدوالی او 2 متره سور سره د اوبو یو لوی کانال جوړول هم د دې پروژې برخه دي. مخکې خو دا سړک کې به اوبه روانې وې، خټې به وي، څوک به په دې لاره نشو تېرېدلی، ډېر مشکلاتو خلکو ته. د سړک نه ډېر خوشحاله د ښاروالۍ محترم نه چې دغه د کار شروع کړی د فعالیت ښایسته روان ده، سنګکاري لختي ټول منظم کار یې جوړ کړله. اوس خو ماشاءالله نو کار جریان لري، انشاءالله جوړ بشي، خلکو ته به ډېر اسانتیاوې منځته راشي. سړک در حدود 20 سال میشد خامه بود و مردم بسیار مشکلات داشتن، یعنی از جایی که حرکت میکنن تا هیجا بسیار به مشکلات گرد و خاک، خصوصا خانهایی که در لب سرک بود بسیار مشکلات داشتن و فعلا هم مردم خدا شاهد است بسیار خوشبین هستند از کار از این سرک که جریان داره. دا پروژه د کابل ښار په کچه یوه له مهمو پراختیایي پروژو څخه شمیرل کیږي چې کابل ښار ترانسپورتي او ترافیکي وضعیت د ښه والي په برخه کې اغیزناک رول لوبولی شي.